که د زیات موټک وهلو له امله مو د ذکر پوستکی نری شوی وي او اوس بیرته غواړئ خپل ذکر پوستکی غټ کړئ، ښه ویې کړئ، ورسره خپل ذکر هم ډبل کړئ او خپل ذکر کې کلکوالی پیدا کړئ، نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا معلومات درکوم چې زیاتره داسې کسان دي چې هغوی په ځوانۍ کې ډېرې موټکې وهلې وي او د هغې له وجې د ذکر پوستکی نری شوی وي او اوس هغوی بیرته غواړي چې د ذکر دا پوستکی بیرته قوي او عادي کړي او ورسره په خپل ذکر کې لږ څه کلکوالی هم پیدا کړي او ذکر کې هم په قدرتي ډول باندې لږ غټوالی هم راشي. نو هغوی په دې تلاش کې وي او قسم نسخې د دې لپاره مخکې هم خوړلې وي او اوس هم کوشش کوي، خو یو هم نتیجه نه وي ورکړي. نو زه به تاسو ته نن په دې ویډیو کې داسې یو طریقه ښیم او داسې یو نسخه به درته ښیم، که چېرې تاسې دا استعمال کوئ نو په یو جمعه کې دننه یعنې په یو هفته کې دننه به ستاسې دا دواړه کارونه کېږي، یعنې ستاسې د ذکر پوستکی به هم قوي کېږي، ورسره به ستاسې په ذکر کې لږ څه غټوالی هم راځي او دا غټوالی به په مکمل توګه طبیعي وي، یعنې بیرته به بیا نه کوچنی کېږي، خو په شرط دی چې تاسې د موټک نه ځان وساتئ. خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا نسخه او طریقه وښیم، که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټالۍ نشان هم ووهئ، تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسیږي. دوستانو، زیاتره داسې کسان دي چې هغوی په ځوانۍ کې زیات د لاس نه کار اخیستی وي او په هغې سره یې خپله منۍ ضایع کړې وي او اوس یې د ذکر پوستکی هم نری شوی وي، ورسره یې ذکر کې هم نریوالی راغلی وي او په ذکر کې سستوالی هم راغلی وي او هغوی اوس غواړي چې بیرته خپل ذکر عادي او نارمل کړي. نو هغوی دې داسې وکړي چې اصلي د شړشمو تیل دې پیدا کړي او هغه د هره شپه په خپل ذکر باندې لګوي او خپل ذکر د شړشمو تیلو په واسطه باندې د ښکته نه پورته خواته مالش کوي، یعنې د ایخ نه د نیسي او د سر طرف ته دې فشار ورکوي چې په دې سره به ستاسې په ذکر کې لږ څه اوږدوالی هم راشي، ورسره به د اصلي شړشمو تیلو په ذریعه باندې ستاسې د ذکر پوستکی هم بیرته عادي شي، ورسره به ستاسې په ذکر کې کلکوالی هم پیدا شي. خو شرط پکې دا دی دوستانو چې تاسې به په دغه موده کې کومه کې چې تاسې دا مالش ورکوئ، تاسې به د موټک نه ځان ساتئ، ورسره به لږ څه قوي خوراکونه هم کوئ او اصلي د شړشمو تیل به استعمالوئ. نو دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ همدې باره کې وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ، ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم د دې ویډیو نه